د ستړیا نور اسباب خصوصا د زړو یا مزمنو ناروغیو په لړ کې هم رامنځته کېدای شي. د مثال په توګه که موږ او تاسې د زړه ناروغۍ په نظر کې ولرو، که یو څوک د زړه په بې کفایتۍ باندې اخته شوی، د دوی ستره علامه همدا د انرژي کموالی او زر ستومانه کېدل دي. دا په هر سن و سال کې رامنځته کېدای شي. د مثال په توګه په یو ماشوم که یو ماشوم د ولادي ډول باندې، یعنې چې د زیږېدو سره سم د دوی زړه کومه ناروغي ولري، دا ناروغان حتی د شیدو رودلو په وخت کې هم ستړي کېږي، خوله کوي او توقف ورکوي، د مور شیدې ښه رودلی نه شي. په ځوانانو کې د ځینې امراض شته، خصوصا په افغانستان کې د زړه روماتیزم یو تر اوسه هم چې په غربي نړۍ کې تر کنټرول لاندې راغلی، مګر په افغانستان او نور وروسته پاتې هېوادو کې د زړه روماتیزم شتون لري، او دا هم کله چې معمولا دا ناروغي د 15 کلنۍ تر 15 کلنۍ پورې زیات لیدل کېږي، خو بیا وروسته تر 20 کلنۍ وروسته معمولا د دوی زړه کېدای شي چې بې کفایتي پیدا کړي. او دا یو مهمه خبر ده چې باید ډاکټر چې کله د ناروغ تاریخچه اخلي او یا زړه یې اوري، کېدای شي چې د تشخیص ته ورسیږي او درملنه باید وشي. په وروسته تر 40 کلنۍ وروسته د زړه امراض مخ په زیاتېدو شي. د زړه سکته یا کله چې د زړه عضلات ته وینه نه رسیږي، دا هم د کېدای شي چې ډېر واضح وشي، یا کله هم داسې وي چې په یو خفیف حمله یي، ناروغ پرې پوه نه وي، مګر وروسته د زړه بې کفایتي پیدا شي، چې دا هم کېدای شي په د ډاکټرانو په واسطه په سادګۍ سره تشخیص شي. البته د زړه ګڼ شمېر نور ناروغۍ هم شته چې د بې کفایتۍ سبب کېدای شي، د زړه د بې کفایتۍ سبب، او ستړیا د دوی ستره علامه ده. په دې ناروغیو زړو یا مزمنو ناروغیو په ډله کې د ځیګر ناروغۍ هم مهمې دي. په افغانستان کې د ځیګر التهاب یا هیپاتایتس چې عام خلک یې تور زړی ګڼي، دا هم کېدای شي چې پرمختګ وکړي او د ځیګر د بې کفایتۍ سبب شي، او د ناروغ په سر کې ناروغ د ستړیا او ستومانتیا نه شکایت کوي، چې دا ناروغي هم په ساده ډول باندې د معاینې په صورت کې او ځینې وخت کې ضرورت و د وینې معاینات او الټراساوند په واسطه باندې موږ کولی شو تشخیص ته ورسیږو او د ناروغ سره مرسته وکړو. په دې ډله کې د بډوډي یا پښتورګي ناروغۍ هم مهمې دي، خاصتا کله چې پښتورګی ښه فعالیت ونه شي کولی، نو ناروغ د ستړیا او ستومانتیا نه شکایت کوي، ورسره کېدای شي چې پړسوب ولري، چې دا هم په سادګۍ سره د ادرار یا میتیازو په معاینه کې تاسې کولی شئ چې د ګردې د ناروغۍ په هکله باندې معلومات ترلاسه کړي، او ډاکټر وکړی شي چې مقدم تشخیص وکړي او په مقدمه ډول باندې درملنه وکړي. د تایراید ناروغي، تاسو پوهېږئ تایراید یوه غده ده چې د غاړه کې موقعیت لري، کېدای شي دا ډېر کار وکړي یا کم کاره شي، خصوصا د کمکارۍ په حالت کې چې دا ښه کار نه کوي، ناروغ شدیداً ستړیا او خاصتا انرژي کموالي سره مخامخ وي. البته نور علایم هم ډېر لري، دا مثلا ناروغ چې تایروید ښه کار نه کوي، وزن یې زیاتېږي، پوټکی یې زیړوالی کمرنګه کېږي، او ویښتان یې ځي، شدید قبضیت لري او ورته نور حالات. دا ډول ناروغان هم کله چې ډاکټر یې وګوري او د یو عادي معاینې په واسطه باندې
کېدای شي چې تشخیص شي، درملنه وشي او کاملا روغ شي. عصبي سیستم ګڼ شمېر ناروغۍ دي چې د ستړیا سره رامنځته کېږي. د هغوی نمونې ډېرې دي. ځینې طبي اصطلاحات دي چې که ورسره اشنا شو ښه به وي. د مثال په ډول MS یا ملټیپل سکلیروسس سره دی چې په افغانستان او ورته هېوادو کې واقعیت کمتر دي، خو مګر بیا هم رامنځته کېدای شي چې ناروغ دا ډول ناروغانو تشخیص مشکل دی. ډاکټر یې باید په ډېر دقت سره معاینه کړي او تشخیص ته ورسېږي. روحي ناروغۍ دا هم د ستړیا ډېر ستر لامل پیژندل شوی دی. د مثال په توګه هغه خلک چې ډپریشن لري یا په اصطلاح دوی ته افسردګي په فارسي کې ترجمه شوی یا ژور خفګان ورته په پښتو کې هم وایو. دوی دا ناروغان هم د ستړیا نه شکایت کولی شي. دوی د خپل ژوند نه خوند نه اخلي. هغه شیان چې دوی خوشحالول اوس نشي خوشحالولی. د ژوند د مختلفو فعالیتونو سره دوی بې علاقه کېږي او خستګي یا ستومانتیا یا د انرژي کموالی په دوی کې ډېر برجسته وي. او په د دې تشخیص هم د یو هغه ډاکټر په واسطه چې په دې برخه کې تجربه ولري او باید یې ولري. ټول ډاکټران باید دې سره اشنایي ولري. کېدای شي چې د ډپریشن په سادهګۍ ډول سره تشخیص شي او درملنه وشي. بل ستر عامل د مزمنو ناروغیو په ډله کې روماتیزمونه دي. تاسو پوهېږئ چې روماتیزم یو عمومي اصطلاح ده. دا د یو خاص مرض نوم نه دی. یو ګڼ شمېر ناروغۍ شتون لري چې د روماتیزم تر چترۍ لاندې په اصطلاح مطالعه کېږي. د هغې جملې نه مثلا روماتوید ارترایټس یا د مفصلونو التهابي ناروغي ده چې واقعیت په ټوله نړۍ کې خورا زیات دي. چې دا ناروغان هم د مفصلونو یا د بندونو د درد سره ډاکټر ته مراجعه کوي او که چېرته یې ډاکټر په مقدم ډول باندې د دوی تشخیص وکړی شي او درملنه یې شروع شي، دوی هم تر کنټرول لاندې راتلی شي. اگر چې کېدای شي چې کاملا له منځه لاړ نه شي مګر کنټرول شي او د پرمختګ نه مخنیوی وشي تر څو ناروغ وکولی شي چې د خپل ژوند چارې په طبیعي ډول په مخ وځي. د روماتیزمل ناروغیو په ډله کې یو بله ستره ناروغۍ چې پیژندل شوې ده SLE په نامه یا سیستمیک لوپوس اریتیماتوسس ورته وایي، چې دا ناروغۍ هم نسبتا زیاته لیدل کېږي. خصوصا په مېرمنو کې دا زیات لیدل کېدای شي. په ځوانو مېرمنو کې دا واقع کېږي او د دې تشخیص هم ډېر مشکل نه دی. کېدای شي چې د ډاکټر کله چې ډاکټر د ناروغ نه تاریخچه اخلي او ناروغ معاینه کوي او بیا لابراتواري معاینات ورته توصیه کوي، نو کېدای شي چې دا ناروغي تشخیص شي. دا ناروغان هم د مفصلونو د دردونو شکایت کوي. د دوی پوټکي کې تغییرات راځي. دوی ویښتان بایلي او که مېرمنې د دوی په تولد تناسل کې مشکلات وي، دوی مثلا سقط جنین تاریخچه لري متکرر ډول باندې، نو دا ناروغي هم په نسبتا ساده ډول باندې تشخیص وړ او تداوی هم شته. البته تداوی دوامداره ده
دا ناروغي هم کېدای شي چې په ښه تداوي په واسطه باندې تر کنټرول لاندې راشي. ځینې نورې ناروغۍ هم شتون لري د روماتیزم تر چترۍ لاندې. د هغې جملې نه کرونیک فټیک سندروم یا دا یوه ناروغي ده چې ناروغ په دوامدار ډول باندې د ستړیا او ستومانتیا او د انرژي د کموالي نه شکایت کوي. د دې ناروغانو تشخیص لږ مشکل دی، ډېر دقت غواړي، خو که تشخیص یې وشي د کنټرول امکانات شته. دا ناروغي هم په میرمنو کې ډېر لیدل کېږي. دغه راز یوه بله ناروغي چې د روماتیزم تر نامه لاندې د زیات واقعیات لیدل کېږي فایبرومیالجیا ده، چې دا ناروغان د عضلاتو مفاصلو د دردونو شکایت کوي. د دوی ټول وجود درد کوي، سر درد، غاړه درد، د اوږو درد، د پښو درد، لاسو درد. مقصد دردونه یې عمده علامه ده او ستړیا یې هم ستره نښه ده چې ناروغ د ستړیا سره مراجعه کوي. د دې د تشخیص لپاره تاریخچه تر ټولو مهمه ده. په معایناتو کې کله چې ناروغ ډاکټر معاینه کوي، کېدای شي چې هېڅ تغییرات پیدا نه کړي، واضح تغییرات چې د دې ناروغۍ په شتون باندې دلالت وکړي. دا راز د وینې معاینات او لابراتواري معاینات او عکسونه او رنګ ډول عکسونه متاسفانه د ناروغۍ په تشخیص کې مرسته نه کوي. البته د دې اجرا کېدای شي ډاکټر تصویب ونیسي چې ناروغ ته معاینات وکړي، وواید یې وکړي چې کومه بله ناروغي هیره نشي، تر نظر لاندې. خو مګر د دې تشخیص کله چې وشو نو ډاکټر کېدای شي چې د دې ناروغانو سره مرسته وکړي. یو کم شمېر ناروغان د ویټامینونو د کموالي له امله هم کېدای شي چې ستړیا او ستومانتیا احساس ولري. دا ویټامینونو کموالی دومره ډېر نه دی، اگر چې په افغانستان په شان فقیرو هېوادو کې ګڼ شمېر خلک کافي اندازه غذا نه اخلي، یعنې ښه غذا، مناسبه غذا نشته ورته، دوی لاسرسی، غریب خلک دوی دې خوړو ته لاسرسی نه لري او د دوی ویټامینونو د کموالی رامنځته کېږي او خستګي او د انرژي کموالی کېدای شي یوه علامه وي. خو په عمومي ډول دا ډېر معمولي سبب نه دی، یعنې ډېر عام نه دی، سره له دې چې ګڼ شمېر ناروغان، ګڼ شمېر خلک په دې عقیده دي چې دوی چې ستړي او ستومانه وي چې ویټامین مې کم دی، ورځي ویټامینونه اخلي. او دا کار بد نه دی، کېدای شي ویټامینونو اخیستل ځینې خلکو ته ګټه وکړي، مګر مهمه خبر دا ده چې داسې نه شي چې د کومه خاصه ناروغي ولري چې هغه کېدای شي تشخیص شي او درملنه یې وشي او دوی فقط فکر کوي چې دا د ویټامین کموالی دی او نور ناروغۍ هېرې کړي. د ویټامینو کموالی په سپین ږیرو کې، په سپین سرو کې ډېر لیدل کېږي، ځکه د هغوی هاضمه ښه نه وي یا اشتها ښه نه وي یا غاښونه نه لري، د غذا ژوول او خوړل ورته مشکل دي. په دې توګه لازم ده چې دا ناروغان د ډاکټر په واسطه معاینه او تشخیص وشي او لازمه درملنه وشي.